دغه غل د کابل نړیوال هوایي میدان سره دننه ننوتلی یو بریټه تومانچه یو M4 ټوپک یې پټ کړی ده. مجاهدینو لاس په لستوڼي ونیوه. دغه زخمونه او داغونه چې پیدي دا مخکې دلته چېرته غلا کړې خلکو وهلی ده. ما خو نه زدیم ته ما نه زدیم نه ما زدیم ته خلاص دا مونږ نه ده وهلی. دا زخمونه یې پخواني دي. دا وینې دلته دا مخکې هم غلا کړې ده چې غلا تښتېدلی ده. دلته مجاهدینو ونیوه نظامي ځي ته نه دننه شوی. دوی دا فکر کوي چې طالبان ویده دي. زمونږ استخبارات زمونږ امنیتي ځواکونه الحمدلله دومره پیاوړي دومره غښتلي دي چې دوی پلان جوړوي دا به خنثی کېږي. د ده پنسو ته وګوره دا نښې دي پکې وګوره برچه ده دا بله نشان به دې پای ته دا وګوره دا لنډغر ده بدماش ده. پخوا په کابل کې امنیتي ستونزې غلاوې ټولو دغه خلکو کولې. د امنیت کارمن هم د داسې دا سینې باندې دلته یې لیکلي دي باش او چیشه او بچه خوش او عجیبه شیان یې لیکلي. دا وګوره شاته لاس کې وګوره مرد باش او بچه باز او فلانی باز او خوش سرم پیدا. دا پخوانی لنډغر ده د قوای مرکز او د کابل کې چې غلاوې کولې دا دغه خلک دي. اوس یې امنیتي ارګانونو ته سپارو هغوی پوه شو خپل قانوني کاروایی ورسره وشي. په الله مو سپارم امنیتي ځواکونه زنده باد.